ترافیکي لارښود. ګران وروڼو، موږ په مخکې درس کې ویلي وه هغه وسایط چې په ساعت کې 10 کیلومتره تیزوالی ونه لري هیڅکله د موټروي جادې ته نسي داخلېدلی. نو راځو دې ته پر باسکل باندې 2 نفره کښېنستل غیر قانوني کار دی. اول خو دی باید په جاده کې باسکل ونه چلی، دی باید پر فرعي سړکانو باندې ولاړ سي، او که بیا چیرې فرعي سړکان نه وه نو ده ته دا اجازه شته چې د جادې د راسته ترین طرف څخه باسکل وچلي. حتی پر باسکل باندې 2 نفره کښېنستل غیر قانوني کار دی. هیڅ وخت قانون دې ته اجازه نه ورکوي چې پر باسکل دې 2 نفره سپاره سي. بس یوه کوچني ته اجازه شته چې هغه د 500 تر 7 کالو پورې چې هغه د سټرینګ سره یو خاص ځای ورته جوړ شوی دی، نو دی کولی سي چې پر هغه ځای باندې هغه کوچنی سپور کړي، او بل 2 نفره پر باسکل باندې یا 3 نفره پر باسکل باندې. دا غیر قانوني کار دی، هیڅ وخت اجازه نشته. یا خلک څه کوي، پر کنجغه باندې د وښو غټه پلانډه وتړه، پښه دورې نه باسه، لرګي دې نیم ساعت پر سړک باندې په څرخېدو په راګرځېدو تېره سي. نو زه خو وایم چې دا غیر قانوني کار دی او هیڅ وخت باید داسې ونه سي. د باسکل چې څونه بطۍ دي باید هغه څخه استفاده وسي. په شا کې یا په چین کې کوچنۍ شیشه ده د انعکاس، او په پایډلانو کې ژېړ ژېړې اشارې دي د انعکاس دپاره. بس مخ ته یو څراغ او شاته یو څراغ. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.